نن سبا د مصروف ژوند ذهني فشار او غلطو عادتو له وجې ډیر خلک د یو خاموش مسلې سره مخ دي. دا داسې مسله ده چې انسان پرې په چا سره خلاصه خبرې نشي کولی، خو اثر یې په اعتماد، سوچ او ازدواجي ژوند ښکاره محسوسیږي. بدني کمزوري په ځان کې د اعتماد کمی او په ازدواجي ژوند کې هغه طاقت او اطمینان نه ملادل چې انسان یې حقدار وي، دا ټول هغه عوامل دي چې یو سړی ذهني طور هم کمزوري کوي. نن موږ تاسو ته 2 مشهور یوناني تیل معرفي کوو چې د اوږدې مودې راهیسې د خلکو اعتماد ګټلی دی. اول تیل د سانت ناګن تله. دا تیل خالص یوناني نسخې سره تیار شوی چې د بدن طاقت سستی ختمولو او د نارینه و خپل اعتماد بحالولو کې خدمت کوي. دا تیل د اعصابو طاقت زیاتوي او بدن ته نوی توان بخي. دویم تیل د تله نواب شبابي. دا تیل خاص طور د هغو کسانو لپاره دی چې غواړي خپل ازدواجي ژوند خوشحال، مضبوط او مطمئن وساتي. دا تیل د بدن کمزوري ختمولو سره سره ذهني سکون هم پیدا کوي چې نتیجه کې سړی ځان خوش، مطمئن او پر اعتماد محسوس کړي. ډیر خلک د غلط دوا یا نقلي شیانو استعمال له امله مایوسه شوي دي، خو دا دواړه تیل د یوناني طریقې مطابق تیار شوي او د خلکو تجربو دا ثابته کړي چې دا اعتماد وړ دي. که تاسو هم غواړئ چې خپل ځان کې طاقت محسوس کړئ، مایوسي ختمه کړئ، ازدواجي ژوند خوشحال کړئ او خپل اعتماد بیرته ترلاسه کړئ، نو دا دواړه تیل ستاسو لپاره یو مناسب انتخاب کیدای شي. پارسل به په مکمل رازدارۍ سره تاسو ته رسول کیږي، نه به د شي نوم ښکاروي، نه به څوک خبر شي. ستاسو ایست او رازدارۍ ته مکمل پام ساتل کیږي. دا تیل استعمال کول اسانه دي او د استعمال طریقه به هم تاسو ته په واضح ډول بتول شي، ترڅو تاسو بغیر د کوم پریشانۍ صحیح فایده حاصل کړئ. نو که تاسو هم بدلون غواړئ، مایوسي نه بلکې خوشحالي انتخاب کول غواړئ، نو همدا نن دا یوناني تیل خپل ژوند کې شامل کړئ او د ځان نه یو مضبوط، خوش او بااعتماد انسان جوړ کړئ.